یو هوښیاره ښځه یا میچور ښځه خپل د ژوند ملګری تربیه کوي او یو هوښیار نارینه خپل د ژوند ملګري ته دا موقع ورکوي، دا وخت ورکوي چې هغه دی تربیه کړي. دا د میچور یا هوښیار شخص نښانې دي په مشترک ژوند کې. ښځه چې د خوشحالۍ د مینې یو سرچینه ده چې الله جل جلاله پیدا کړې ده، نو که تاسو د دې سره مینه وکړئ، داسې فکر وکړئ چې د الله جل جلاله سره مو مینه کړې ده. او هغه نارینه هوښیار دی، هغه نارینه قوي دی، هغه نارینه ډېر بااستعداده دی او الله ته نږدې دی چې هغه ښځه محترمه ګڼي او د ښځې احترام ساتي او ښځې ته مینه ورکوي او خپل احساسات به هغې سره شریکوي. هغې ته د انساني په سترګه ګوري، نه د حیوان په سترګې، نه د دې په سترګې چې تنها د هغې څخه استفاده وکړي.